الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. معزز درنو قدرمندو ورونو ډیرو ورونو د تعویض متعلق د ډیره وخته زمونږ نه دا خواهش کاوه چې د دې متعلق عادلانه لاره کومه یوه ده. بعضې خلک یا په نامه علما هغه وایي چې تعویض کول په اسلام کې نشته او دا تعویض شرک دی، او بل طرف ته بیا نور علما وایي نه تعویض جایز دی. اوس په دې کې موږ چا پسې ولاړ سو او صحیح خبره د کوم عالم ده؟ محترمه، په جواب کې به د الله تبارک و تعالی په توفیق باندې اولا د تعویض او تعویض کوونکي اقسام ذکر کړم. تعویض دوه قسمه وي. اوله خبره خدا چې مطلق تعویض ته ناجایز ویل دا د گمراهانو خلقو خبرې دي چې مطلق تعویض ته دوی شرک وایي او دا وایي چې تعویض په اسلام کې نشته. دا د دوی باطل خبرې دي، دا گمراه او باطل خلق دي دا خبره کوي. او کم خلق چې مطلق دا وایي چې تعویض جایز دی او هغه پکې دا شرط نه بیانوي چې کم تعویض که شرکي الفاظ کې ولیکل سي او دا شان که دغه تعویض خپله د بلا ګرځونکی وبلل سي نو دا هم غلط خلق دي. هغه تعویض چې په هغه کې د قرآن عظیم شان آیاتونه وي، په هغه کې اسلامی دعاوې وي، په هغه کې اسماء الحسنا د الله رب العزت نومونه وي، هغه تعویض جایز دی مطلق. و دې ته دا ویل چې په اسلام کې نسته او دا شرک دی، نو دا د قرآن او د نبوي احادیثو څخه صریح او ښکاره مخالفت دی. دویم قسم مخکې هم ما وویل چې غیر اسلامي تعویضونه هغه دا دي چې یا جادو یا کوډي او یا داسې شان په دې تعویض کې لیکي چې هغه غیر اسلامي وي، د قرآن آیاتونه نه وي، نبوي دعاوې نه وي، اسماء الحسنا نه وي، نو هغه غیر جایز. او دا شان کم خلق چې تعویض په غاړه کوي هغه به دوه قسمه وي. اول هغه خلق چې ټوله خیر او شر د الله جل جلاله د خوا بولي، تعویض فقط یو سبب او باعث د برکت بولي، دا بالکل صحیح. دویم هغه خلق دی چې دغه تعویض لرې کوونکی وبولي د مرض د بلا او اصل لرې کوونکی د مرض او د بلا الله نه بولي، نو هغه ناجایز او غلط خلق. دا شان دغه تعویض لیکونکي دا هم دوه قسمه دي. یو صالحین مسلمانان چې پر الله تبارک و تعالی باندې عقیده جوړوي، دا تعویض چې دی ورکوي فقط د برکت په نیت باندې ورکوي، یو سبب بولي، دا بیا صحیح. او هغه نااهله کسان چې د خپلو یو څو پیسو دپاره دی یو کاروبار جوړ کړی وي او خط لا هم نه وي زده، قرآن نه وي زده، احادیث باندې نه پوهیږي، نو اسې یو کفریات
او شرکیات کې لیکي یا حامانو یا ابلیس لیکي یا فرعون لیکي بیا د مسلمانانو په غاړه ورزړوي نو داسې شرکي الفاظ پکې لیکل او یا دا دعوی کول چې پیرانان مې مسخر دي او شاپیرۍ مې مسخره ده دا دي وهادي دا بیا باطل. ګورئ یوه خبره په ذهن کې وساتئ هغه دا چې په نااهله کسانو کې یو څو علایم زه درته ذکر کوم چې تاسې یې وپېژنئ. یو خو دا چې د تعویض د مخه پر دې سړي باندې بالکل دا شرط ولګوي چې 10,000 و 20,000 و 30,000 روپۍ راکه بیا زه فلانی تعویض در کوم د مخه به روپۍ راکوې بیا تعویض در کوم او زما تعویض داسې اثر کوي چې حساب یې نشته. دا نااهله کس دی. دویم نااهله کس دا دی چې هغه دا پالونه ورته ګوري او دا شان د پیسو د پاره ورته ناست وي او دا شان دا شرکي الفاظ ورته لیکي او دا شان ورته وایي چې پیرانان مې مسخره دي او دا شان شاپیرۍ مې مسخره ده نو دا هم د نااهلیت علایم دي. دا به تاسې په دې باندې پیژنئ. نو اوس د هغه صالحینو لیکلي تعویضونه لکه مخکې چې موږ یادونه وکړله چې یو صالحین علما وي صالحین مرشدین وي چې تعویض د قرآن کریم څخه وي د نبوي دعاوې څخه وي د اسماء الحسنا څخه وي نو هغه بیا جایز دی. اوس هغه خلک چې وایي نه مطلق تعویض کول په اسلام کې نسته او شرک دی په دې وجه وایي موږ دا خبره کوو چې دا اوس عصر کې خلک غلط تعویضونه کوي نو دې خلکو ته به موږ ووایو چې دا د لمانځه اثبات خو په قرآن عظیم الشان او په حدیثو کې شته او هر عالم پر منبر باندې د هغې فضایل بیانوي تاسې هم بیانوي. نو اوس یو سړی لا ولاړیږي د لمونځ پر غلطه طریقه کوي نو ته به دا وایې چې یاره کاش د لمانځه اثباتو په قرآن و حدیث کې نه وای او علمایو فضایل نه وای بیان کړي د دې ثبوت نه وای شوی ځکه دا پلانه په غلطه طریقه کوي. آیا دغه د انصاف خبره ده؟ د قرآن عظیم الشان آیاتونه احادیث د سلف صالحینو اقوال پر دې باندې وجود لري چې تعویض شته خو فقها او مفسرینو د هغې دپاره شرایط ذکر کړي د لمانځه دپاره هم شرایط شته. یو څوک چې لمونځ پر سمو شرایطو نه کوي نو ته پر لمانځه رد کوې که پر دغه غلط کوونکي سړي باندې رد کوې. د هغه شان کم سړی چې غلط تعویضونه کوي د شرایطو مخالفت کوي نو ته دا مه وایه چې د تعویض ثبوت نشته تعویض په اسلام کې نشته ته ووایه چې دغه سړی غلط کوي دغه غلطه طریقه ده صحیح طریقه ورته بیان که. نو دغه یو څو داسې خبرې وي چې اصلاحي دي هر سړی باید په ذهن کې ونیسي. د قرآن عظیم الشان آیات شریف دی الله تبارک و تعالی خپله دا فرمایي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الله جل جلاله وی مونږ د قرآن کریم داسې آیاتونه او داسې قرآن منازل کړی دی چې په هغه کې شفا ده او رحمت دی د مؤمنانو دپاره. اوس مفسرین د دې آیت لاندې وایي لکه فخر الدین رازی رحمه الله علامه قرطبی رحمه الله داسې نور مفسرین چې ان القرآن شفاء من الامراض الروحانیه
وشفاء أيضا من الأمراض الجسمانية. قرآن کریم دا د روحانی مرضونو د جسمانی مرضونو د پاره شفا ده. داشان امام ابن جوزی رحمه الله په زاد المسیر تفسیر کې هم وایي چې دا قرآن عظیم شان په دې کې د مریضیو د پاره شفا ده. والثاني شفاء من السقم ولی لما فيه من البرکه. قرآن عظیم شان کې برکت شته. د دې ثبوت په قرآن عظیم شان کې شته چې دا د مریضیو د پاره الله قرآن راستولی. اوس د قرآن عظیم شان یو آیت بسم الله الرحمن الرحیم. د دې په فضایلو کې مفسرینو، شارحینو او مورخینو یو عجیب حکایت نقل کړی. هغه حکایت دا كتب قیصر الى عمر رضی الله تعالی عنه. قیصر بادشاه و عمر رضی الله تعالی عنه ته خط واستوي چې ان بی صداعا لا يسكن. زما پر سر باندې یو درد چې هغه نه آرامیږي. فبعث لي دواء، ما ته دوا را واستوه. فإن الأطباء عجزوا عن المعالجة، طبيبان زما د علاج څخه عاجز دي. فبعث إليه عمر قلنسوة. عمر رضی الله تعالی عنه څومره جلیل القدر صحابي خلیفة الراشده دی، هغه خپل خولي ورته واستول. فكان إذا وضعها على رأسه يسكن صداعه. کله چې بیا خولي پر سر باندې کېښوده درد به یې آرام شي. وإذا رفعها عن رأسه عاوده الصداع. کله چې بیا خولي له سره لیرې کړله بیرته به درد ورته راوګرځېد. فعجبه، هغه ډېر ورته په تعجب کې شه. ففتش القلنسوه، بیا یې وسپړله، سره خلاصې کړله خولۍ چې په دې کې اوس څه دي. فإذا فيها کاغذ، په هغه کې یو کاغذ و. په هغه کې څه وه؟ مکتوب فيه، په هغه کې دا لیکل شوي وه بسم الله الرحمن الرحیم. په هغه کې بسم الله لیکلې وه. اللباب فی علوم الكتاب د امام ابن عادل رحمه الله چې دا په 275 سنه کې وفات شوی دی. څومره جلیل القدر عالم دی. هغه دا واقعا نقل کړې ده په خپل کتاب کې اللباب اول جلد کې. دا شان فخر الدین رازی رحمه الله په مفاتيح الغیب کې ذکر کړی ده په اول جلد 155 صفحه کې. او د مورخینو څخه داسې مورخ، داسې تاریخي شخصیت چې د هغه په تاریخي واقعو کې د علماو دا اتفاق دی د ټولو علماو محدثینو چې هغه ثقه علم دی، لکه امام واقدي. هغه دا واقعه په فتوح الشام کې ذکر کړې ده په اول جلد 301 صفحه کې. نو ګورئ دا اوس د صحابو خپل عمل دی. عمر رضی الله تعالی عنه جلیل القدر خلیفة الراشده شخصیت دی. هغه دا خولۍ په خپل سر کې ایښې وه، ګوره تعویض یې په خپل سر کې و. بیا یو بل ته ور واستوئ او د هغه سره الله شفا ورکول. دویم احادیثو ته چې راسو، اسی خو احادیث دومره په دې باره کې زیات دي، زه به مختصر یې څو ووایم چې ډېر وخت وانخلم. په المستدرک، سنن الترمیزي، مسند احمد او دا شان نورو د احادیثو کم کتابونه وي هغه نقل کړی دي. په المستدرک روایت کې دا راځي، امام حاکم رحمه الله وایي عن عبد الله وهو ابن عمرو، عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه هغه وایي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یأمر بکلمات من الفزع. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم څخه مې واورېدله چې هغوی د یو څو کلماتو تعلیم خپلو صحابو ته ورکوي د بیرې دپاره چې وډار نشي. هغه کلمات یې بیا ذکر کړي دي. وروسته وایي قال وكان عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنه
من بلغ من ولد علمهن ایاه فقالهن عند قومه. کم څوک چې به بالغ و لوی به و زده کولی بې سو هغه ته به دا کلمات وویل چې دا یاد که د بیرې په وخت کې ووایه. ومن لم یبلغ منهم كتبها فعلقها في عنقه. څوک چې به بالغ نه وه دا به نه سوی زده کولی نو هغه ته به دا پر کاغذه ولیکله او بیا به یې په غاړه ور وځړول. دا په حدیث کې راځي. د دې حدیث وروسته بیا امام حاکم رحمه الله دا وایي اوس به خامخا یو چاته دا اعتراض پیدا سي چې یاره دا حدیث به صحیح وي که نه، نو هغه اعتراض به هم دفع شي. علامه حاکم رحمه الله وایي هذا حدیث صحیح الاسناد. علامه ابو عیسی الترمذي رحمه الله وایي چې دا د جامع الترمذي مصنف دی. هذا حدیث حسن. دا حسن حدیث دی. دا شان علامه منذری رحمه الله وایي چې دا مصنف د الترغیب والترهیب دی. وایي هذا حدیث حسن. اوس ګورئ د دې حدیث په شرح کې لوړو علماو څه ویلي دي. علامه ابن رسلان المقدسي الرملي رحمه الله چې دا په 844 سنه کې وفات شوی. وفيه دليل على جواز كتابة التعويذ والرقى وتعليقهما. وی په دې کې جواز د دې شته چې څوک تعویذ ولیکي او بیا یې وزړوي. شرح د سنن ابي داود 15 جلد کې دا وایي. دا شان په عون المعبود وحاشیة ابن القیم په 10 جلد کې راځي. شرف الحق العظیم آبادی وایي وفيه دلیل على جواز تعلیق التعوذ على الصغار. په دې کې بالکل دا دلیل دی چې د ماشومانو په غاړه تعویذ زړول جایز دي. دا په سنن ترمذی کې راځي په 5 جلد کې، مسند احمد کې راځي 11 جلد کې، مصنف ابن ابي شيبه چې دا د امام بخاري استاد دی، د امام مسلم رحمه الله استاد دی، هغه یې رخي په 5 جلد کې. الدعوات الکبیر د امام بهقي هغه یې رخي په اول جلد کې. مشکات المصابیح کې راځي په 2 جلد کې. الاسماء والصفات د امام بهقي هغه یې رخي په اول جلد کې. نوادر الاصول فی احادیث الرسول د علامه حکیم ترمذی دا حدیث رخی په اول جلد 18 صفحه کې. دا شان د دې حدیث دا خو دفع وسوله چې دا حدیث صحیح دی. مصنف ابن ابي شيبه چې ابن ابي شيبه دا د امام بخاري او امام مسلم استاد دی، هغه یو څو حدیث نقل کړي دا غیز خو به زه مختصر یو څو نه راواخم چې په هغه کې د سلف الصالحین او د صحابه کرامو خپل تعویذ کول ثابت دي د امامانو. عن ابي عصمه قال سألت سعيد بن المسيب عن التعويذ. سعيد بن المسيب څومره لوړ شخصیت دی، هغه وایي دغه څخه پوښتنه وشوه د تعویذ متعلق، فقال لا بأس اذا كان في ادیم. کله چې په چمړه پوس کې ونیول سي په دې کې څه مشکل نشته. دا شان بیا وایي چې عن ثویر قال كان مجاهد يكتب للناس التعويذ فيعلقه عليهم. امام مجاهد رحمه الله چې دا یو ستر مفسر دی، ستر شخصیت دی، وایي هغه به وخلقو ته تعویذونه لیکل او بیا به یې په غاړه ورزړول. ورسته بیا وایي عن اسماعیل بن مسلم عن ابن سیرین انه كان لا يرى بأسا بشيء من القرآن. ګوره امام ابن سیرین رحمه الله څومره ستر شخصیت دی، دا د خیر القرون علما او فقها دي، و هغه هم دا ویل چې لا بأس بشيء من القرآن په دې کې مشکل نشته، څوک تعویذ نه جوړ کړي. دا شان حضرت عطار رحمه الله و هغه ویلي دي چې لا بأس ان يعلق القرآن، چې څوک په غاړه کې قرآن عظیم شان آیتونه د تعویذ په شکل وزړوي په دې کې څه مشکل نشته. دغسې یو څو نور احادیث یې هم راخیستي دي، نو وخت به ډیر نسی، هغه به نه وایم. مصنف ابن ابي شیبه په رقم د احادیثو کې د
22,548 تر 500 پورې بیا تر 1,500 پورې دا حدیث هغه نقل کړی دی. اوس د ائمة الاربعه د څلورو امامانو څخه یو جلیل القدر امام مالک رحمه الله هغه دا وایي چې لا بأس بتعلیق الكتب التي فيها اسماء الله عز وجل على اعناق المرضى على وجه التبرك. په دې کې هیڅ مشکل نشته چې څوک د قرآن عظیم الشان څخه آیاتونه یا اسماء الحسنا ولیکي او بیا د مریض په غاړه ور وځړي د دې دپاره چې د دې په برکت او سبب باندې مریض الله جوړ کړي. دا امام مالک رحمه الله وایي. دا شان په تفسیر قرطبي کې راځي په 10 جلد کې اذا الاستشفاء بالقرآن معلقا وغير معلق لا يكون شركا. په قرآن عظیم الشان باندې شفا حاصلول نو هغه که ولیکل سي او په غاړه سي که دم په وسي دا شرک نه دی. نو دا دغه یو څو علماو خبره وه. زمونږ علماو ته چې راسي ټولو دغه شرایط لګولي دي په هر کتاب کې چې تعویض به د اسماء الحسنا څخه وي، د قرآن عظیم د آیاتونو څخه به وي، او دا شان دا به د نبوي دعاو څخه وي بیا جایز. او بیا چې ورکوي نو هغه علم ورته وایي چې په 3 پوښو کې به ونیسي او د چمړي او د پلاستیکه پوښ به ورکړي. نو دا بالکل هغه صحیح طریقه د شرایطو سره بیان شول. اوس به یو څوک دا سوال وکړي چې یاره په حدیث شریف کې دا راځي او ډېر مخالفین دغه حدیث شریف پیش کوي چې ابن مسعود رضی الله تعالی عنه ویلي دي چې ان التمایم والرقا والتولا من الشرک. دا تمایم چې په غاړه زړوي دا شان دمونه دا د شرکیاتو څخه دي. تا ته به دا حدیث پیش کړي، ته به هغې ته په جواب کې ووایه چې صاحبه دا تمایم چیشته وایي. یو خدا خبره دویمه به دا ورته وکړه چې په دې حدیث شریف کې رقا هم ذکر شوی د دم د قرآن عظیم الشان دم په یو چا باندې کول، نو دا څنګه شرک ده؟ نو ګوري دلته مراد یو خو تمایم دی. تمایم د ټولو د لغاتو د امامانو دا اتفاق دی چې هغه یو قسم شنې مرۍ دي، شنې دانې دي چې دا به د جاهلیت په دور کې دا جهالو په خپلو بچانو باندې زړولې چې نظر نشي. او دا شان دا هم په کتابو کې راځي چې د تمایم څخه هډوکي مراد دي، هډوکي او دا شان لرګي یو قسم او دا شان چاکو دا به په چا پسې زړولې چې نظر نشي. د تمایم څخه هغه شان مراد دي. ګوره دلته چې رقا یاده سوې د رقا د شرکي الفاظو یاده ده، نو دا تاسې ورته وچ ولانده مه سره ګډوئ. د هر شي فرق وکړئ چې نه پېژنئ. یو نیک عالم ته ورسئ هغه ته وایي چې تمایم چیشته وایي. نو د دې څخه مراد هغه ده. ګورئ په المغرب په ترتیب المعرب دلته په دې کتاب کې امام ابوالفتح المطرزي رحمه الله وایي چې دا په 1410 سنه کې وفات شوی دی. دومره پخوانی عالم دی، تقریبا 800 کاله شاوخوا وړاندې وفات شوی. هغه په دې کتاب کې ویلي دی د حدیث وروسته چې قال الازهري التمائم واحدها تمیمه وهي خزرات. دا یو قسم دانی دی مری. کان الاعراب يعلقونها على اولادهم. اعراب دا د صحرا خلق نو هغه به دا پر خپلو بچانو زړولې. یتقون بها النفس. نو د هغې دپاره چې د دوی نفس وساتل سي د نظر څخه. وهو باطل. هغه خزرات و دانې و مری پر بچانو زړول او دا عقیده ساتل چې دا جوړوي نو دغه باطل دي. دا شان په المجموع شرح المهذب د امام نووي رحمه الله دا وفات شوی دی په 1480 سنه کې. هغه هم دا خبره کړې ده چې وروى البهقي باسناد صحيح. په صحیح اسناد هغه دا روایت کړی دی چې عن سعيد بن المسيب انه كان يأمر بتعليق القرآن وقال لا بأس به. هغه به خلکو ته امر کوي چې تعویضونه وزړوي، په دې کې مشکل نشته چې هغه د قرآن عظیم الشان څخه وي. بیا وروسته وایي چې هغه کم احادیث د منع ذکر شوي دي لکه تمایم سوه، لکه رقا سوه، لکه نور شان چې منع په هغې کې د تعویضت سره راغلی وي، هغه څخه څه مراد دي؟ وایي هذا كله راجع الى ما قلنا انه ان رقى بما لا يعرف.
دا ټول هغه مراد دي چې معنا یې نه معلومیږي، نه قرآن وي، نه د احادیثو دعا وي، نه اسماء الحسنا وي. داسې شانې کې لیکلي وي شرکیه الفاظ چې معنا یې هېڅ نه وي، نو د دې ټولو د منع احادیث خو هغه مراد دي. دا شرح په فتح الباري شریف کې علامه ابن حجر عسقلاني رحمه الله وایي چې دا شرح پرته ده پر صحیح البخاري باندې. وایي هغه د منع احادیث چې کم راغلي دي، هذا كله في تعلیق التمائم وغیرها مما لیس فيه قرآن. هغه تمایم او داسې نور شان چې د نهي راغلي دي هغه ټول هغه مراد دي چې قرآن عظیم شان نه وي پکښې. فاما ما فيه ذکر الله فلا نهي فيه. هغه تعویذونه چې په هغې کې د الله نومونه وي، دا شان دعاوې وي او دا شان آیاتونه وي، په هغې کې منع نشته. فانه انما یجعل للتبرک به والتعوذ باسمائه وذکره. دغه تعویذونه بیا د تبرک دپاره استعمالیږي او دا د دعا چې کومه پکې ولیکل سي یا اسماء الحسنا یا اذکار دا د دې دپاره استعمالیږي چې په دې کې تبرک وي. نو دا ګورئ یو څه مختصر وضاحت په دې مسئله کې. الله تبارک وتعالی دې وکړي چې تاسې په دې باندې حق ته رسېدلي یاست. نن سبا به بعضې عامیان نه اهله کسان راولاړ شي، لکه کم چې دا اوس په افغانستان طرف کې هغه لنډۍ نومېدی که څه نومېدی، نو خلکو د تعویض په لیکلو باندې هغه ته د ملا نسبت هم وکوي چې ملا لنډۍ. نو په دې به دا خلک خامخا ګناهکاره شي چې هغه ملا نه و، د هغه تحقیق چې کله راووتی هغه یو اربکی و. نو د عالم په جامه کې راوتلی و چې د عالم او دا شان د مسجد د امام د هغه بدنامي وکړي، دغه کارونو ته یې لاس اچولی و. نو خلک به د هغه ویډیو پورته کوي، د هغه خبرې به کوي. دا شان هغه کسان چې په تعویذونو کې شرکي الفاظ لیکي او دا شان هغه کسان چې کوډګري کوي، یقیني کوډګري، نو دا به درته وایي چې یاره دا سړی کوډګري کوي نو تعویذ جایز نه دی، دا شان لنډي دا چمونه کړي نو تعویذ جایز نه دی. زه درته وایم چې ګورئ یو سړی ډېر غلط لمونځ کوي، تاسو به بعضې ویډیوې ولیدلې وي څومره په غلط طریقه دا لمونځ کوي، نو بیا یو سړی دا ویلی سي چې یاره په اسلام کې لمونځ نشته ځکه دا سړی غلط کوي. غلط ته به غلط وایو، صحیح ته به صحیح وایو. دغه عادلانه خبره ده، دغه عادلانه خبره ده. څوک به راولاړ سوی وي د عالم بدنامي به کوي د تعویض په نامه، د بل شي په نامه، د بل شي په نامه، نو هغه جایز نه دي. زمونږ کتابونو چې کم شرایط ورته لګولي دي هغه دا دي چې د اسماء الحسنا څخه تعویض لیکل او چې صالح کس وي، صالح عالم وي، تا ته معلوم وي چې دا نیک عالم او د جماعت پابند، د شریعت پابند عالم دی او دا قرآني آیاتونه پکې لیکي، اسماء الحسنا پکې لیکي، نو هغه بالکل بیا جایزه دي. په هغې کې هېڅ ممانعت نشته. پر هغې باندې دا ټوله آیاتونه، دا ټوله احادیث، دا ټوله د سلف صالحینو د امامانو خبرې را نقل دي. اوس که موږ صرف دا ووایو چې تعویض په اسلام کې نشته او دا شرک دی او دا ناجایزه دی، نو آیا اصحابو څنګه دا شرک کوي؟ اصحاب څنګه دا کار کوي چې هغه په اسلام کې نه وي؟ سلف صالحین څنګه دا کار کوي چې هغه په اسلام کې نه وي؟ هغه شرک وي. دا شان دا امامان چې کوم د امام بخاري صاحب استاد په خپل کتاب کې را نقل کړي دي چې د هغو څخه دا خبرې ما مخکې وویلې، هغه څنګه داسې کار کوي چې هغه په اسلام کې نشته؟ هغه څنګه داسې کار کوي چې هغه شرک وي؟ دا د امام بخاري استاد او د امام مسلم استاد ابن ابي شیبه هغه څنګه شرکیات او هغه شان په دې خپل مصنف کې راوړي چې هغه شرکیات وي، هغه په اسلام کې نه وي. نو ګورئ د انصاف څخه کار اخیستل پکار دي. دغه د انصاف لاره ده چې موږ او تاسې د وچو د لندو فرق وکړو، د حق او د باطل فرق وکړو. هغه کسان چې وایي مطلق تعویض نشته او د دې څخه انکار کوي یا شرک ورته وایي، هغه ګمراه ډلې دي، باطلې ډلې دي. بس ناس به یو سور دسمال به پر سر اچولی وي یا به یې په کول پر سر وي، عالم به نه وي، بس هسې به د ملا نوم به د وي، د ملا نوم به او د عالم نوم به پر یاد وي. د هغې بیانونه ما اوري، هغه و خلکو ته په خپل دین او په خپل اسلام، په خپله قرآني او نبوي لاره کې شکوک او شبهات ورچوي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.